سلامونه، نیکی هیله او احترامات د سکارام یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو. د ژمنې سره سم لکه تېره هفته مې یادوري کړې وه چې راتلونکي ویډیو به زما د ننګرهار ولایت د هسکې ولسوالۍ په یو لرې غرنیزه ساحه وي او خوشبختانه نن د هسکې ولسوالۍ د شیخا درې ته راغلی یم. هغه چې د ښار نه څو کیلومتره لرې پرته ده او یوه غرنیزه سیمه ده. دلته په شمار یو څو کورونه دي، دغه مخامخ کورونه چې ګورئ دا تاسې دغه د شیخا کورونه دي او تر ډیره دغه مخامخ ځای چې تاسې ګورئ دا د شیخا ټکي په نوم یادیږي. البته دا هغه ځای دی چې بیا هخوا طرف ته چې کومه ساحه ده هغه کلا ده او دې خوا شیخا ده. نو هیله ده له ما سره اوسئ، زموږ یوټیوب چینل وڅارئ. زه ورځمه که وشو دې پورې کورو ته او په دغه ښایسته سیمې کې درته یوه ښایسته او خوندوره ویډیو برابروم. او ها، د واسکټ خان خبره مو هیره نه شي، چینل حتما سبسکرایب کړئ.
سلامونه، بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې مې وړاندې یادوري وکوله، د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د شیخا درې ته راغلي یو. هغه چې یوه ښکلې او طبیعي دره ده او ډېرې ښایسته ښکلې منظرې لري. ګرد چاپېره غرونه او په منځ کې دا کورونه او دا ښایسته ځمکې. موږ هم ډېر ستړي شو او غوښتل مو چې دلته لږ چای وڅښو. که تاسې هم وزګار یاستئ، راشئ او د دې ښکلې منظرې څخه خوندونه واخلئ، چکر ووهئ. موږ ګرځو چې دلته نورې هم ښایسته ښایسته منظرې پیدا کړو، ښایسته ښایسته ځمکې پیدا کړو او تر تاسو یې در ورسوو. نو که کېږي حتما موږ سره پاتې شئ او دا ویډیو ته سلامونه، بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. لکه څنګه چې مې ژمنه در سره کړې وه چې د هسکې مینې ټولو غرنیو سیمو ته به ځو او د هغې سیمې خلکو سره به خبرې کوو، ګرځو راګرځو، چکر به وو. متاسفانه چې دلته زیاتره خلک په کارونو باندې بوخت دي، څوک مو پیدا نه کړه چې داسې ډېرې خبرې ورسره وکړو. خو دغه ښکلې منظرې مو تاسو ته وښودې. زموږ د نن ورځې دغه کومه ویډیو چې مې درته اماده کړې ده، زما یې درنه په همدې ځای د خدای په امان او تاسې د هسکې مینې دا ښکلې او خوندورې ساحې وګورئ. خو یوه یادونه باید وکړم چې زه ځمه ګرځمه د هسکې مینې نورې ښایسته ښایسته هغه ځمکې چې تر اوسه پورې تاسې نه دي لیدلي او غواړئ تاسې سره دا شوق دی چې هغه وګورئ، د هغې منظرې وګورئ او خوند ترې واخلئ. هغه ټولې درته ویډیو کوم او په سیکارام یوټیوب چینل کې درته اپلوډ کوم او تاسو حتما زموږ چینل څارئ. خو د واسکټ خان خبره مو هېره نه شي چې چینل حتما سبسکرایب کړئ.